Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The English your basic element aga noun de. Na noun se she de. The D types se di. Concrete noun se te veli kigi. Abstract noun se te veli kigi. The D rules di. The D examples ba munga singa pejanu. No pa real life ki the D examples aga is the kolo ta para or the D sahi concepts the kolo ta para. Da video up to end ogore. Inshallah tasu ba the noun mutaliq har یو ډاوټ کلیر شي ته الله تعالی په فضل باندې نو راځي چې شروع کو دا ویډیو. noun the noun definition موږ د مخکې زده کړی دی. noun is the name of person, place or thing. noun دا ته کسانو چې کوم نمونه دي ته noun ویل کیږي. ته شیزونو چې کوم نمونه دي ته noun ویل کیږي. ته زینو چې کوم نمونه ته دغه نمونه ته noun ویل کیږي. یاد ساته کاغه شیزونه موږ ته ښکاری په سترګو باندې. for example book, chair, table, mobile phone په کوم باندې چې تاسو دا ویډیو ګورئ یا کوم لیپټاپ وغیرہ باندې تاسو ته دا ویډیو ښکاری. لیپټاپ، موبایل دې ته ویل کیږي noun. او کم شیزونه چې موږ د نه ښکاري دا کوم هوا چې زموږ چار چاپیره ده دې ته وایي ایر دا هم noun دی. electricity دا هم noun دی. respect ستا په زړه کې یو کس لپاره عزت دی دقه شیز چې کوم دی دې ته ویل کیږي respect او دا هم noun دی. the noun types دي. the noun types یاد ساتئ چې دلته چې موږ ډسکس کوو شپږ ټایپس په موږ ډسکس کوو. proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun او concrete noun. او هر یو به موږ full details ډسکس کوو with examples ان شاء الله. types of noun کې وړاندې موږ سره دی proper noun. proper noun څه ته ویل کیږي؟ نو definition ته تاسو ګورئ. it is the name of some particular person, place or thing. دا ته یو particular ته یو خاص کس نوم دی. for example محمد علي جناح. دا محمد علي جناح دا ته هر سړی نه دی نوم دا ته یو خاص سړی نوم نو دا موږ سره proper noun example دی. یا ته یو خاص پلیس نوم دی لکه لاهور. اوس لاهور هر ځای ته موږ لاهور نه وایو دا یو خاص ځای دی نو دا هم proper noun دی. یا د هولي قرآن هر یو شیز یا هر یو بوک ته مونږه هولي قرآن نه وایو بلکې دا ته الله رب العالمین یو خاص کتاب دی او دا غي نوم دی د هولي قرآن نو دا مونږ سره دی proper noun. د دې باره کې یو قیمتي رول یاد ساتئ چې proper noun به همیشه دا ته کیپیټل لیټر نه شروع کیږي که دا د سنټنس په بګینینګ کې وي او که د سنټنس په لاست کې راشي خو دا دې لومبني لیټر به موږ کیپیټل لیکو. لکه فار ایگزامپل the final messenger of Allah is محمد صلی الله علیه و آله وسلم. الله تعالی اخیرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو دی ایگزامپل کې وګورئ محمد دا یو پراپر نوم دی ته یو خاص سړی نوم دی صلی الله علیه و آله وسلم. نو موږ دا د کیپیټل نه لیکلی دی اگر که د سنټنس په اند کې دی دا سنټنس موږ داسې ویلی شو محمد صلی الله علیه وسلم is the last messenger of Allah is the final messenger of Allah. نو په دې کې وګورئ محمد چې د سنټنس په سر کې راغلی دی بیا هم ام کیپیټل دی او که د سنټنس په لاست کې راغلی دی بیا هم ام کیپیټل دی. دلته یو ضروری پوینټ یاد ساتئ کله داسې پراپر نونی صرف ته یو ورډ نه جوړ شوي لکه احمد دا ته ون ورډ نه جوړ شوی دی نو دې لومړنی لیټر موږ کیپیټل ولیکو. خو ګورئ کله ناون پراپر ناون داسې وي چې د دوه درې ورډز یو ځای شي او د هغې نه پراپر ناون جوړ شي. لکه اگزامپل ما ته وي محمد علي جناح نو په دې کې دا ام چې دی دا هم کیپیټل به وي او دا دویم ورډ چې کوم د پراپر ناون حصه ده دا به هم کیپیټل نه راځي او دا جناح چې دی د دې د جې به هم کیپیټل وي. په دې رول به تاسو پوه شوئ سمپل ورډز کې چې ډېر ورډز نه یو پراپر نون جوړ شي نو هر یو ورډ کې به لومړنی لیټر کیپیټل وي لکه محمد کې ام علي کې ا او جناح کې جې موږ کیپیټل لیکلی ده. common noun څه ته ویل کیږي نو ډیفینیشن ته تاسو ګورئ. it is the name of common person, thing or place. دا ته یو کامن پرسن نوم وي لکه مین
مین هر سړي ته ویل کیږي دا د یو خاص سړي نوم نه دی نو دې ته وایي کامن نون لکه سیټي دا ته یو کامن پلیس نوم دی هر یو سیټي ته هر یو ښار ته مونږ سیټي ویلی شو بوک هر یو بوک ته مونږ بوک وایو دا مونږ سره کامن نون دی دغه رنګې که دا جمع شي همدغه شان د کامن نون وي لکه من سیټیز بوکس دا ټول کامن نون دی د دې باره کې دا رول یاد ساتئ چې کله دا ته سنټنس په بګیننګ کې راشي نو د دې لومړنی لیټر به کیپیټل لیکو لکه فار ایگزامپل cows give milk cows کامن دی نو سی به کې مونږه کیپیټل لیکلی ده او که د سنټنس په آخر کې کامن نون راشي نو بیا به هغه مونږ د سمال لیټر نه لیکو لکه فار ایگزامپل you broke my favorite mug تا زما هغه فیورټ مګ مات کوه غټه پیالې سي مګ هغه تا مات کړی دی نو زه تا ته یم you broke my favorite mug here the mug is common noun therefore it will start from small letter as it is in the end of the sentence